سیمه ډېره ښکلې ده او دلته ډېر زیات سیلانیان هم راغلي. اختر دی د خال خالق دل شکندي په وادو به یې کړي مات زړه شیشه ده شیشه لري که دیوال که سړیا ډېر سرسبز دی ډېر ښایسته فضا یې ده او شینوالی پکې ډېر زیات دی ځکه ډېر خلک یې هلته راغلي دي لیدو. بې وفایي دې کړې نه وې پوره دې زړه زه ویشتلی وې میانه هر شی شته چای شته وریجه شته پکوړه شته بوتل شته چې څه قسم شی وي هغه دلته میلاویږي وروره. چشمې خو دې ښه سوړدار یې چې هندي چشمې دي شاهرخ خان شاهرخ خان چشمې دي ده 50 متره لاندې زموږ خپل کورونه دي په دغه ځای کې قرار لري ماماګان مې هم دلته دي خپل جایداد هم لرو. و مې لور ده او درې مې زامن دي الله دې نور هم راله راکړي او نور دې هم راله الله راکړي اولاد ښه شی دی او انقلابي ملک دی. لکه باران شیبا شیبا وریږه یاره د تلو دې راته م وایه څه د دې شیبو دې راته م وایه څه. درنو لیدونکو سلامونه مې در واخلئ او اختر مو بیا هم مبارک شه. راغلي یو د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ اړوند د غاښي پاس کنډو سیمې ته. دغه سیمه ډېره ښکلې ده او د ډیورنډ کرښه هم په دغه سیمې تېره شوې ده. دغې کرښې اخواته بیا د باجوړ سیمه ده چې هغه هم دلته دواړه یو ورونه دي خو له بده مرغه چې دغه د ډیورنډ کرښه تېره شوې او دواړه په دوه برخو باندې ویشلي دي. نو اوس خو دغه ژمنۍ سیمې دي دلته هغه د پسرلي نښې هم لا نشته دی خو بیا هم سیمه ډېره ښکلې ده او دلته ډېر زیات سیلانیان هم راغلي. اختر دی څو ملګري مې څنګ ته ولاړ دي له دوی سره لنډې خبرې کوو. پیل کې خو ته ستړی مه شې وروره. تاسو ستړي مه شئ مننه چې راغلی یو سلام تاسو ته یو سلام ستاسو د چینل مینوالو ته کوم په دې هیله چې اختر هم په خیر پیل کړی وي. ډېره مننه اختر دې هم درته مبارک وي او په پیل کې دې نوم واخله زموږ لیدونکو ته. مننه خیر اوسې. نوم هم یې سیدالله نجیب دی او د کونړ ولایت اړوند اسداباد مرکز څخه دلته راغلي یو چکر ته. د اسداباد نه راغلی دلته څنګه ملګري خو در سره دي یو شان جامې هم دي ټولې؟ هو ملګري راسره دي ټول په ګډه سره. د نورو جاکټونه هم یو شان دي ستا پکې واسکټ دی بس یو نیم پکې همداسې خوند کوي. دا سړی پکې زورور دی لکه چې ښه نور څنګه یې اختر دې په خیر روان دی؟ خیر دی. مخکې دلته کله راغلی وي؟ نه کله خو نور راغلي داسې نورو سیمو ته تللي وو د دې اړوند د انګام او بنشۍ او همداسې نور د سرحداتو سیمو ته. دلته نه وې راغلی؟ دلته نه وم راغلی. ځای څنګه دی؟ ځای دې وکتو؟ ځای خو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی خو الله دې په خیر واچوي نو ډېر ښایسته ځای دی ماشاءالله. لارښود یې پکې څنګه وکړه؟ خو څه ده؟ خو دا د زموږ لوی ارمان چې باید دا تفرقدار چې ورته وایي یا ډیورنډ کرښه وایي دا باید ختمه شي او زموږ هغه اړورونه او موږ ټول سره یو شو. دا خو رښتیا هم خو ده دا لویه خو ده همدغه زموږ. بالکل ښځه ډېره مننه. نو ته څه ډالۍ لرې د اختر دی او په اختر په خوشحالۍ کې به دې زموږ لیدونکو ته څه ووایې؟ زه به ته یو ترنم وکړم بس په مینه یې چې ستاسو خوښ شي او زړه په غوږونه یې غوږ یې بیخي په مینه یې اورو. زړه د شګو کورکې دی در سنبال که سړیا زړه د شګو کورکې دی در سنبال که سړیا عقل پټه خزانه ده عقل پټه خزانه ده استعمال که سړیا زړه د شګو کورکې دی در سنبال که سړیا د خال خالق دل شکندي په وادو به یې کړي مات
د ښار خلک دل شکن دي په وعدو به یې کړې ماته د ښار خلک دل شکن دي په وعدو به یې کړې ماته زړه شیشه ده شیشه لري که دیوالې که سړیا زړه شیشه ده شیشه لري که دیوالې که سړیا عقل پټه خزانه ده عقل پټه خزانه ده استعمال کا سړیا زړه د شګو کورکې دی د سنبال کا سړیا دا قلم دی دا کتاب دی دا د خدای او رسول الله دا قلم دی دا کتاب دی دا د خدای او رسول الله دا د خدای او رسول الله دا بچه مکتب ته بوزه د کمال کا سړیا دا بچه مکتب ته بوزه د کمال کا سړیا عقل پټه خزانه ده استعمال کا سړیا زړه د شګو کورکې دی د سنبال کا سړیا غرق ازل سره نور څه دي نه زړګی لري نه نوټ غرق ازل سره نور څه دي نه زړګی لري نه نوټ نه زړګی لري نه نوټ یو موبایل لري دا ته واخله کا سړیا یو موبایل لري دا ته واخله کنګالې کا سړیا عقل پټه خزانه ده استعمال کا سړیا زړه د شګو کورکې دی در سنبال کا سړیا زړه د شګو کورکې دی در سنبال کا سړیا او خیبره ستا په توافونو بیا قسم خورم زه خیبره ستا په توافونو زه قسم خورم زه یو بچی دی په لکونو دښمنان لوبوي هاي واو یو ښه چکچک ورته وکړي ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه کور دی ودان ماشاءالله غږ دې ښه و انتخاب دې ښه و ښه غزل دی وي نو غږ خو دې ماشاءالله ښه دی نور ځایونو کې ترنم کوې که نه یو نیم ټیم کې کوو د ملګرو سره او نور کله مې ترنم نه ده کړی دا مول ځلو په دې هیله چې ستاسو خوښ شوی او د خوښې وړ هم ګرځېدلی ډېر هم خوښ شو ډېر هم خوښ نور څه خو نه لري نه نور څه نه لرم په اخره کې ټولو هېوادوالو ته زما له طرفه د کوچني اختر ډېر مبارکې هیله ده چې دا اختر د هېواد د آبادۍ او د خوشحالۍ اختر وګرځي ډېره مننه کور د ودان بیا هم تا ته او ستا د ټولو ملګرو ته د کوچني اختر مبارکي وي ډېره زیاته درنو لیدونکو نو بیا هم ستړي مشئ غاښي پاس کنډو کې او دې خواته راغلي وو دغه دنګ نختر دی او د نخترو په د غرونو په لمنو کې د نخترو سورو لاندې ډېر ملګري دلته راغلي د چکر لپاره مونږ هم داسې ورځو له یو څو ملګرو سره لنډې خبرې کوو څه حال دی ستړی مه شي څنګه یې وضعیت دې ښه دی الله فضل په پیل کې خو دې نوم واخله زموږ لیدونکو ته نوم مې منظر مومند دی او د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه د ننګرهار نه دلته راغلی چکر دا اختر دې هم ډېر مبارک شي مننه ستاسو دې مبارک او ستاسو د لیدونکو دې ډېر مبارک ډېره زیاته مننه نو څنګه دا ځي ته مخکې راغلی وي که چا ادرس درکړی و چې دا ځای ښکلی دی لومړی ځل و چې دې ځای ته رالو دې ځم ډېره لکه د هېواد د دې ځای ستاینه هم ډېره اورېدلې وه او بس
او پته به تم دي زیاته دې کې ته فقط یو خبره دا کوم چې غټ اختر کې راتلی بیا حتمی راشي دا لمونې به ټولې شني بالکل اوس هم ډېر سرسبز دی ډېر ښایسته فضا یې ده او شینوالی پکې ډېر زیات دی ځکه ډېر خلک یې ته راغلي دي ډېر ښه چکر ته راغلي څنګه اختر څنګه روان دی په خیر روان دی تر دې ښایسته دی تر اوسه خو ډېر ښه روان دی همدلته کونړ ته پکې فقط راغلي بل خوا خو نه ویدلې ځکه پرون نه نه پرون اختر لومړۍ ورځ ونن دویمه ده دویمه ورځ د علم دي زیاته ځان راورسوي ښه ښه ملګري خو در سره ماشاءالله ډېر راغلي دي څنګه چکر هم والی دی خوندور دی درته راځي سیاحت او ډېر ښایسته ځای دی د چکر دپاره بهترین ځای دی د کونړ خو ټول سرسبز دی بالکل دا ساحه بیخي بهترین تاسو خو ډېر ښه موقعیت نیولی یا خو وخته راغلي و ځکه خلک ډېر دي ډېر داسې بې ځای ځایونو کې قالین هوارې کړي دي تاسو خو ډېر ښه ځای نیولی لکه چې وخته راغلي و والا موږ بیخي وخته ځان راورسول تر څو ښه موقعیت انتخاب کړو هغې ځای کې بیا استوګن شو ښه ښه نو ډېره ښه ډېره مننه کور ودان اختر دی او خوشحالیانې دي د دې اختر په خوشحالۍ کې به یو څه موږ ته ډالۍ کې داسې څه دې زده یي شعر دې زده یي ټپه دې زده یي هر شی دې زده والله هغې به هم قرضدار شم ذوق مې بیخي ستا قرض به بیا راته بل کوم ملګری خلاص کړي نمبر رشته دی هغې به ورته ووایي ښه بل کوم ملګری به ته پې ګوته کېده قاري صاحب لږ اهلي ذوق دی ښه قاري صاحب ته دې ته راشه لږ ستړی مه شي خیر اوس ډېره مننه نو په سر کې دې ته نوم واخله لیدونکو ته محمد احمدزی دی د ننګرهار ولایت چپرهار ولایت سره چپرهار ولسوالۍ سره تعلق لرم نو اختر دې مبارک شه تاسو ته مبارک شه استاد ډېره مننه مبارک کور ودان چکر خو به خوندوري که نه او شکر دی ځای څنګه دی ښکلی دی بس دا وګورئ ځای خوندور ځکه دی چې ټول ګډ شمېر هېوادوال ورته راغلي دي او ځان یې رارسولی دی ځای د لیدلو دې څه نوم دی هغه نوم یې درته نه دی غاښی کنډه چې غاښی کنډه غاښی کنډه ښځه ډېره ښه ده نو دې ملګري خو وویل چې قرض به درته خلاص کي او یو څه راته وي یو شعر دې زده یي ټپه دې زده یي زه ته وګوره موبایل کې اکثره سړي سره یي زه بیخي دې هېڅ هم نه دي زده مړه چې پښتون یې هغه یوه ټپه خو یې خامخا زده یي سپرلی دی او زه دومره لرې وړی یم جبر سپرلی دی او زه دومره لرې وړی یم جبر اقلا چې یو ګل خو مې نیولی درته ډېر ښه ډېره مننه کور ودان ډېره زیاته مننه لیدونکو نو دغه ملګري د ننګرهار ولایت نه راغلي دي او غاښي کنډو ته په چکر باندې نو دغه سیمه ډېره ښکلې ده تاسې هم راشئ او له چکر نه خوند واخلئ ډېر تاسې ملګري ولیده ډېر ګڼ شمېر هېوادوال راغلي دلته او له چکر سیاحت او اختر نه خوند اخلي نو لا هم غاښي کنډو کې یو او تاسې راسره بیا هم پاتې شئ د شنې لختې ګزار دی زه په جانان په بې ترسۍ وهلی هغه چې پیغله شوه واده شوه زه چې زلمی شوم مسافر له وطن شوم بیا زارومې مه جانانه یا بل به دې خوښ شي بیا به تا یا زاروینه یا په تنار ولاړې پیغلې یا ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دې یمه یا په دیوال نیمه راښکاره شوه یا په نمایي وجود یې اوره ولګېدنه که سترګې وړې ښې دي که غاټې یو وړو مین کړم غټو رک د ملکه کړمه مهرباني زه د تا نه یو ډېر ستا خو کله زړه کله ساړه کېږي مینه خو جانانه داسې نه کېږي ستا خو کله زړه کله ساړه کېږي مینه خو جانانه
داسې نه کېږي په لیوني زړه به مې څه کړل قرآن نوې د صبر روایاتونه جانانه ته خو داسې نه وې د چا خبرې دې ضروره منلې دي نه او بې وفایي دې کړې نه وې پوره دې دې زړه زه ویشتلی وې میینه په ما دې سل نازونه پورې پتا مې یو زړګی سنبال نشو میینه ډېر ښه ډېر ښه ډېر چک چک ورته وکړئ او پسې راکاږه توپونه ناوږئ مومند ورانه کړله د ښار نوابه او پسې راکاږه توپونه ناوږئ مومند ورانه کړله د ښار نوابه درنو لیدونکو نو په کنډو سیمه کې مې ګڼ شمېر ځوانان او ماشومان څنګ ته ولاړ دي دوی هم دلته راغلي د چکر لپاره د مشر سره څو خبرې کوو ستړی مه شي دی بخ السلام علیکم وروره په خیر رالی ستړي مه شئ خیر اوسه ډېره مننه اختر دې مبارک ستاسو دې مبارک شي او بس موږ راغلي یو دلته دا سامانونه هم راوړي دي ښه ښایسته پروګرام روان دی او ډېر خلک راغلی دی دلته ناست دي چکریان د ملک ډک دی او ورشه شته چای شته وریجه شته پیکوړه شته بوتل شته چې څه قسم شی وي هغه دلته میلاویږي وروره خلک ډېر راځي ګڼ خلک راغلی راځئ نه ډک دي ټول د علاقه اخوا دغه غاښې دی او بس دغه سیمه ده وروره ښه د سیلونو ځایونه شته دی نختر دي چکرې مکرې که څوک وخي نو ښه ځای دی ښه برابر راځئ دا اوس دغه غرونه چې موږ ګورو دا بعضې وخت کې ډېر شنه وي دا په څه وخت کې بیا دغه دا د دې نه بس یو 20 ورځې وروسته نه دی میاشت بعد بیا ښه سیوا کېږي غټ اختر ته به مطلب چې دا ځای ښه برابر شي غټ اختر ته به ښه برابر وي ښه صحیح به وي غټ اختر له چې راشئ بیا به صحیح اوس هم صحیح دی هوا صحیح ده ښه برابر ده نورو ولایتونو نه خلک راځي ولې نه راځي ښکته خلک هم راځي را چکر کېږي راشه دلته ستړی مه شي خیر اوسې مننه نوم دې څه دی نوم مې لقمان دی لقمان اختر دې مبارک ستا دې مبارک شي کوم ځای کې اوسېږې اوسېږم خو لاهور ډک لاهور ډاک نه اوس راغلی ملګري در سره راغلي که ځان ته سره ډېر دی ډېره ښه ده نو څنګه اختر دې څنګه دی اختر خو په سورونو کې روان دی دلته پکې چک بل ځي له تلی وي که نه و تلي و پرون نه واپس ته تلي و خاص کونړ ته تلي دا غرونه ټول ګورې نو ګورو بس څه وکړو اختر دی ماشاءالله چشمې خو دې ښه سوړدار یې چې لیکن هندي چشمې دی شاهرخ خان شاهرخ خان چشمې دي دا دا دې څو روپۍ اخیستي دا بس مال غنیمت دی مال غنیمت څنګه دی بس یو چا راکړي دی ډالۍ درکړي ملګري درکړي نو شاهرخ خان چشمې شاهرخ خان په سترګو دې کتلې وي هو دا زما ډېر ښه ملګری دی لاس یې راباندې ډېر ښه اړولی دی ته خو څه ووایه دې ملګرو ته ځه زه به ورته څه ووایم اختر دې مبارک اختریز وخت دی اختریز وخت خو بېشکه دی داسې ټپه دې زده یا د شعر یې زده نظم دې زده دا خو بیخي خامخا د سړي لږ زده خو زه فکر پرې وکړه ذهن ته راځي زده هم ډېر دي زه اوس یو موږ ته وویوه نو اختر دی او بس دې په خوشحالۍ کې یو دانه وویوه د ژوند راپېښه مو په خپلو اوږو بار پرته ده خدای خبر نور هم تر مخ څومره اوږده لار پرته ده د ژوند راپېښه مو په خپلو اوږو بار پرته ده خدای خبر نور هم تر مخ څومره اوږده لار پرته د ستړو خدایه بې وصیته او بې لیدنه لاړو بې جنازې له غسله پاتې بې کفنه لاړو نه موږ راضي کېته او نه په دې یقین پاتې شو نه مو ګټلې د دنیا او نه د دین پاتې شو او ما د خپل سر قاتل ته دومره وصاله کړې ده ما په خپل ژوند باندې د خپله جنازه کړې ده پروردګاره د خپل ژوند را باندې بار پروت دی زموږ د ښار په هره لار کې یو ښامار پروت دی هر پهلوان دلته یو ځل د مټو زور ازموي چې هغه لاړ شي بیا یې نور ازموي خو دلته سرمات او غاښمات د بوچ مړوند پاتې دی هر پهلوان دلته رستې ټولن کې بند پاتې دی ډېر تا ته خو ډېر اوږد نظم یو چکچک ورته وکړئ تاسې تا ته خو ډېر اوږد نظم دا چشمې ما ته راکې نه بس درویخه تا ته ډالۍ زه په سترګو کومه چې څنګه ښکاري صحیح ده چشمې څنګه ښکاري ما سره
تاسې ویوئ ښې برېښي ښې برېښي ښه ښه ډېر ښه ښه ما ته ډالۍ کیک را باندې خرڅوي که نه ته ډالۍ کوم او بل ملګري ته ډالۍ کړي هسې نه چې هغه خفه شي نه مړه نه خفه کېږي جګرې یار دی دلته شته دی جګري یار دی دا چشمې چې چا درکړي کانس ټول لاغلي دا دي ښه ښه جګري یاران دي جګرې یاران دا چشمې چې چا درکړي هغه خو نشته هغه کس نشته هغه پرون دا خو به ته چکر په خوند هم نه پوهې بیا نو بس مړه کله به یو څه ځو کله به بل څه ښه ښه زه ډېره ښه ده ډېره مننه دا چشمې به بېرته درکړم چې زړه دې ساه شي ډېره مننه دا واله کور دې ودان خیر اوسي ډېره مننه او په دغه مخامخ ځای کې تقریبا یو 50 متره لاندې زموږ خپل کورونه دي په دغه ځای کې قرار لري ماماګان مې هم دلته دي خپل جایداد هم دلته مخکې اوسېدلي وئ اوسېدلي زه پیدا شوی هم دلته اوس یم هغه خپل کور لیدلی هم نشي ورته خپل کور لیدلی هم نشم اخر خاپوړو ځای مې دی پیدا شوی یم هلته یم ویښ شوی یم هلته یم پاڅې ټوله زندګي زما تېره شوې ده ماماګان مې هم دغه ځای دي نو اوس هغسې برې ساحې ته چې وخېږي خپل کور به ونه ګوري خپل کور ته پروس کال راغلی وم بره میدان ته اجازه وختلی وم تقریبا خپل کور دې ولید 2 غنټې ساعت هغه کور ته ما چړا کړې ده چې با بارډر کې نس مې ملګرو راکښته کړم چې څه کوې قمقله زمونه اوس پاتې ملک د ځای چې زه خپل کور ته کوزېږو او وروڼه مې راسه ورېرونه مې راسه ورکړه کم کې بچیان مې وو هغو ته مې چې بچی ستاسو دسترګنځی او کور خپل د بدري ځای دغه دی چې دا کرښې ماتې شي او تګ راتګ زمونږ ذات شي ځکه یو وینه خلک دي بیا هغه وخت کې خو به خپل کور ته ځي انشاءالله خلک د ورځې ځي موږ به د شپې تقریبا چې نیمه شپه یې موږ خپل کور ته خپل وطن ته ځان رسوو ډېره مننه سړی مشي خیر اوسې شهابالدین شاه به خیر خیر دی ډېره مننه نوم دې څه دی پیل کې دې نوم واخله نوم مې نجیب الله قمندان دی او د مرور ولسوالۍ د ډبونو د کلي اوسېدونکی یم او اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شي شاداب صاحب تا ته هم دې مبارک وي او د ټول اورېدونکو تولیدونکو ته دې مبارک وي قمندان دې تخلص دی دا مې تخلص الله چا لقب درکړی که نه خپله دې ایښی ځان دا مې لقب راکړی دا مې په لیسه کې لقب چا لقب درکړی دا ټولو استادانو شاګردانو قمندان به ته څنګه وي ورسې زورور سړی وي پکې ته که نه جنګونه به دې کول زورور نه وم وروره بس اخلاقو د وجې یو ښه د اخلاقو د وجې تا دې د اخلاقو د وجې قمندان لقب درکړی ماشاءالله خو نادره پیښه ده ګوره ښه بس دا خو پکې ده یار اختر دې څنګه روان دی اختر شکر الحمدلله ښه صحیح روان دی ښه د خوشحالۍ اختر دی د الله نه په ډېر راضي یاستو ښه شکر الحمدلله ښه د امنیت او د سوکالۍ اختر دی الله دې دغه شانتې ټول اخترونه ولري امین امین او څنګه ځان ته راغلی که ملګري در سره ملګري انډیوالان ناسته دي کوزم بنډار کلی دی زه ترې راوختلم چکر ته پورته داسې جال طرف ته تللو او چکر هم راولګو شکر الحمدلله ښایسته شنه علاقه ده دلته خو موږ په دې ساحو باندې ګرځو دلته را پسرلی داسې کوز چې وړی ولګي دلته پسرلی لګي لږ وروسته رارسي که نه بیا چې پسرلی ولګي شکر الحمدلله ساحه هم ډېره ښایسته شنه وي علاقې آباد دی په کونړ کې لکه په دې 14-15 ولسوالو کې په 10 ولسوالو موږ ګرځېدلي یاستو بانډه په بانډه او کور په کور او په دره په دره او غر په غر او کلي په کلي م لټولې ده او غریبۍ را باندې لټولې ده او غریبۍ نه بیا هم شکردار یاستو چې په څلور څانګه روغ یاستو دونه حلال رزق ګټې ده غټه خبره رزق ګټو بس ګرځو او دغه کوو نه پاکه ماشومانو ته بچو ته پیدا کوو ډېر ښه ماشاءالله بس واده خو دې کړی که نه شکر الحمدلله واده مې کلی دی او 4 بچي مې دي یوه مې لور ده او 3 مې زامن دي الله دې نور هم راله راکړي او نور دې هم راله الله راکړي اولاد ښه شی دی او انقلابي ملک دی او ډېر ښه ډېر ښه بلکل بس خدای دې وکړي چې یو ورځ خبر شو قمندان غټ سړی او د 10 بچو خاوني امین که امین که ستاسو په خوله دی الله امین کړي ډېره مننه قمندان جانه نو دا راته ووایه که نه چې ته به موږ ته څه ووایې څه په ډالۍ کې اختر دی شهابالدین شاده به اوس راسه فلحال شی نشته ډېر جالب یادی اوس راسه فلحال شی نشته دی وروره او ستا نه یو درخواست او یو مهرباني کوم چې د ملګرو انډیوالانو ته یو شعر یو ترنم ډالۍ کې ستا په لیدو باندې دا ټول ملګري راټول شوي دي ټول
ټول زیاتره انډیوالان دې پیژني ما او زیاتره دې نه م پیژني زه یو ترنم ورته وکړه قومندان صاحب ما خو ترنم چېرته په خپل ژوند نه دی کړی او شعر به ته ډالۍ کړم شعر بس قومندان به موږ نه غوښتنه کوي موږ بیا خامخا غوښتنه ور پوره کوو چې نه پوره کوو څه به کوو زه به ته دوه بیته ووایم چې د زړه خبره مې اعصابو ته معقوله ښکاري ما ته مې کړې دعا دا وارې قبوله ښکاري او د احمدشاه د زوی به سترګې په ډیلي خښې وي چې حرمونه یې وي ډیورن به ورته پوله ښکاري ډېره مننه ډېره مننه درنو لیدونکو بیا مې هم څنګ ته څو تنه ځوانان ناست دي چې غاښي کنډو ته په چکر باندې راغلي دي نو له دوی سره یو څو لنډې خبرې کوو ستړی مه شي پیل کې ځوانه مننه شاداب صاحب خیر خیراتي ده ستا د اختر مبارکي خیر اوسې ډېره مننه تا ته د اختر مبارکي او دې زموږ لیدونکو ته پیل کې د خپل نوم واخله مننه شاداب صاحب ظهور حبیبي مه د نږدې مه راورې نه ښه ډېر ښه ډېر ښه نو حبیبي صاحب اختر دې څنګه روان دی ښه دی ماشاءالله اختر خو بس خوشحالي ده په افغانستان کې خوشحالي ده وایي چې ویل مانځو زه ډېره ښه د غاښي کنډو ته راغلی نو څنګه نورې سیمې دې پرېښې او دلته راغلی والا دا خو یو خپله علاقه م ده ګرځو راګرځو پکې داسې بس ډاډی و پکې او بل ښه ځای دی شین داسې او دغه ځای هم ډېر ښه دی نختر سوری دی او د غرونو شنې لمنې دي ماشاءالله بس هغو کشمیر کم دی خو کشمیر دا دی هر چا د خپل وطن کشمیر دی او ما ته کشمیر دی د افغانستان سپېره ډاګونه ډېره مننه نو څه به راته ووایې د ملګرو ته به څه ډالۍ کړي اختر په خوشحالۍ کې بس د احمد مساخیل یو څو بیتونه دي دا به ته ډالۍ کړم وی نه صبرېږي یاره بېلتا زړه سره څه وکړم نه صبرېږي یاره بېلتا زړه سره څه وکړم راوستم ستا کوڅې ته بیا زړه سره څه وکړم نه صبرېږي یاره بېلتا زړه سره څه وکړم او شپه د وصال تیره مشه وږی زړه لا موړ نه دی شپه د وصال تیره مشه وږی زړه لا موړ نه دی غواړي دیدن غواړي تر سبا زړه سره څه وکړم راوستم ستا کوڅې ته بیا زړه سره څه وکړم ډېر ښه بیا هم ډېره مننه کور ودان ته به راته څه ووایې وروره مهرباني به ستا نه په مینه باندې اورو د بېلېدو دې راته مه وایه څه د دې شیبو دې راته مه وایه څه د بېلېدو دې راته مه وایه څه د دې شیبو دې راته مه وایه څه لکه باران شیبا شیبا وریږه لکه باران شیبا شیبا وریږه یاره د تلو دې راته مه وایه څه د دې شیبو دې راته مه وایه څه د بېلېدو دې راته مه وایه څه د دې شیبو دې راته مه وایه څه ډېر ښه ماشاءالله ستا خو ډېر ښکلی غږ دی ډېره مننه کور ودان ملګرو نو
نن خپرونه چې څوک ګوري بختور به په دې چې ډېره خوندوره او جالبه خپرونه وه. ډېرو ملګرو پکې زمزمې وکړلې، ډېرو پکې نورې کیسې ټوکې ټکالې وکړلې. نو دغه زمونږ د نن ورځې اختریزه خپرونه وه چې غاښي کنډو ته راغلي وو او له ملګرو سره هم چمتو کړله. نو یو ځل بیا چې درته زه د یوې بلې اختریزې خپرونې سره د پامیر ټي وي په سکرین راځم، تر هغې ماته اجازه راکړئ. ښه وختونه ولرئ.